د خوست ولایت اسماعیل خیل مندوزی ولسوالۍ اړوند د حسن محمد قوم پل چې وروستیو سیلابونو ویجاړ کړی و، نن پنجشنبه د سیمې مشرانو او ځوانانو په مالي همکارۍ د بیا رغونې چارې پیل شوې. د سیمې مشرانو په خبره چې د پل په ړنګېدو سره نه یوازې د دوی ولسوالۍ بلکې د دوه منده او تڼۍ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ستونزې هم زیاتې شوې. دوی زیاته کړه چې په یاد پل نږدې 3 میلیونه افغانۍ مصرف راځي چې یوه برخه یې د دوی په هڅو راټولې شوې دي. د بس پنې او چاندې په راټولولو په واسطه بیرته ورغوي او جوړې کړي، ځکه چې دغه سیمه یو داسې موقعیت لري چې دې خواته موږ ټول کورونه او فامیلونه یو بل سره پیوست یو. دې خواته هم د نسوانو مکتب دی، هماغه وړکي او ماشومان ځي مکتب ته، په دا سیلابو باندې نشي پورې کېدلی. دا دوه کومینه می ترتیب دا د ولسوالۍ چې دغه مربوط یو ولسوالۍ دغه دو عین نادر شکور دو او بل درګي دا خلک د کلینیک ترسي نو دې په خاطر نه دغه پل ډېر اهمیت لري. بل دغه پل چې دغه لیر مخکې عمومي د کوبل عمومي سړک و او دغه ولسوالۍ وکړي چې څو درې ولسوالۍ سره نښلولې دو او کله کله مقصد امنیتي څه تکلیف و مخکې جمهوریت په وخت کې یعنې د چارواکي موټر په دا لیر خلاصاوه. د سیمې یو بل ځوان بیا وایي چې د پل په ړنګېدو سره د منټونو لار تر ساعتونو اوږده شوه. دوی د ځوانانو داسې عامه چارو ستاینه کوي او د نورو شتمنو غواړي چې دغه پل په جوړېدو کې د ورسره مالي کومکونه وکړي. چې په دې باندې د مدرسې شاګردان، د مکتب شاګردان، همداشان ځوانان، زنانه ډېر په سهولت کې وو. اگر چې دا پل د منځه لاړو نو د سیمې او منطقې خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شول. ځینې نور بیا په عمومي لارو د داسې لویو پلونو جوړېدل ضروري بولي او زیاتوي چې د دې پل په جوړېدو سره به د زده کوونکو، ناروغانو او د سیمې اوسیدونکو ستونزې حل شي. له دې ځای نه پورته تېر شولم او د مدرسې پل هم نه و او په سلسلې 4 پلونه په دې ساحه کې شته، هغه ټول اوبه وړي وو. بالاخره زه د دخیو په سلسله کې په اوبو راپورې شولم. کله چې راپورې شوم بیرته ډډوالو ته تلم، دا تقریبا یوه نیمه ګنټه وخت یې ونیو. یاد دې وي چې په تیر کې سختو سیلابونو له امله په خوست کې ګڼ شمېر لوی او واړه پلونه چې میلیونونه افغانۍ مصرف پرې راغلی، ځینې تخریب او یو شمېر یې له منځه یوړل. د یادو پلونو د بیا رغونې په برخه کې ولایتي ادارې ډاډ څرګند کړی و چې د حکومت بودیجې ترڅنګ به د همکارو مؤسسو پر مټ د ټولو تخریب شوو پلونو چارې پیلوي.